قدرمنو نن په دې خصوصي نشست کې موږ سره ملګری دی ښاغلی نورانشاه طوفان او دا وخت موږ په ملندرې ډېره تاریخي علاقه دلته کې ناست موجود یو او ما سره جاوید ملګری هم دی، فضل حسین هم دلته کې موږ سره موجود دی، مومن خان مومن هم د پرموډون راغلی په دې نشست کې موږ سره ناست دی. خو نورانشاه سره نه لږ شان خبرې ترې کوو. نورانشاه طوفان چې کوم دی ډېر ښایسته شاعر، ډېر زبردست او دې نه علاوه اداکار او صداکار د ریډیو او ټلویزیون او سټیج نوموړی فنکار. نو نورانشاه اول خبره شاعري خبرو کو، شاعري د کله نه شروع کړې وته؟ شاعري خو زه تقریبا 62 63 یا 65 والا هغه جنګ چې و که نه هغه وخت کې خو هغه وخت کې موږ واړه نو چې ما به څه ولیکل نو بیا به مې لړه کړه پټ به مې لیکل پلار نه و که نه نو هغه به مې بیا نیر ته یا اوبو ته ګزار کړه رو بیا 67 68 کې زه داسې شوم چې ریډیو پاکستان ته مې غزلې ورکړې زما غزلې هلته ریکارډینګ شروع شو، نشر کېدل شروع شو که نه خیل محمد او مختلفو اوازونو باندې. بیا د 1970 73 نه ما به د فنکاران راجستان لیدل ریډیو ته تګ راتګ شروع شو او ریډیو یو دور نو بیا ما په زړه کې وویل چې یاره بس د ډرامې طرف ته مې شوق نو هغه ما اډیشن ورکو، درخواست مې ورکو، عمر ناصر صاحب پروډوسر و د ریډیو د ډرامې نو هغه زما اډیشن واخیستو، هغې کې زه پاس کړم که نه. حاجي مولا استاد جله وبخي هغه ما سره په کرکټر کې څه امداد وکړو چې داسې ووایم نو هغه بس هغې کې اډیشن کې زه پاس شوم او د هغه سلسله شروع شو 1973 نه اوس په صداکارۍ آغاز وشو. نو سټارټ خو د ډرامې نه ما واخیستو، بیا مختلف پروګرامونه لکه کمپیرینګ شروع شو، مزدورکار پروګرام، زمیندارانو کرکیله پروګرام، اجرا که نه موږ 15 کاله وکړله ډېره موده ریډیو پاکستان نه بیا پښتونخوا نه نو بس دغه سلسله روانه دله. نو داسې خپل ته لومبۍ څه یاد دي چې هغه تا په ریډیو کې ریکارډ شوي لومبۍ لکه موسیقۍ سره څنګه تاسو؟ نو لومبۍ غزل خو زما لکه خیل محمد په اواز ریکارډ شو، بلیس نشته دی یاره پارخوا کې ته زما د سوي زړه په دنیا کې ته که پاس اسمان ته ګورم په ستورو کې دې وینم، چمن کې د سرو ګلو په ښکلا کې ته که لاړ شم میخانې ته په شرابو کې دې وینم او که وځم فضا ته په سارا کې ته دا ډېر اوږد دغه بیا خیل محمد ریکارډ. بل ستاسو داسې مشهور غزل یا بل خو مزاحیه به ووایه نو داسې خو غزلې ډېرې دي. بیا یو غزل ما دا کړی و هغه په شالمار ریکارډینګ کې شاه ولي او پردانې ویلو په غریبۍ چې مې شرمېږي بیا به نه راځم خیر غزل دی. نو بیا دا 1980 کې هغې ویلو، بیا په دې مینس کې چا ریکارډ کو دا وحید طارق ویلو سلطان زوی او صابر کا سره پیښې جوړلو. بیا ما به دعوه وکړله یو صابر پیدا کړي چې راولي که نه او هغه ووایي زما مخکې چې زما دی زه به ورته پرېږدم. نو شوق صاحب فرمان صاحب ته وایي چې دا ایوب صابر دی هغه چې کتاب راوړو هغې کې نه و. فرمان صاحب ورته وایي چې ګوره دا یو شعر چې کم لګېدلی دی که نه دا د دې سره داسې لګي لکه سړی سپینې کپړې ته توره ملیشه واچوي، دا ورسره لګي نه ځکه چې زما غزل داسې دی هغه په داسې دی مخاطب دی خپل اشنا سره په غریبۍ چې مې شرمېږي بیا به نه راځم، بیا ډایرکټ اشنا سره لګیا دی مخاطب دی په غریبۍ چې مې شرمېږي بیا به نه راځم، خیر دی چې ته پې خفه کېږي بیا به نه راځم، زه خفه ښه یم خو ته ګله پریشانه مه شي، په نه راتلو چې خوشحالېږي بیا به نه راځم، او ما خو په مینه کې تهمت او دار ته غاړه ایخي، ما خو په مینه کې تهمت او دار ته غاړه ایخي، ته د تهمت نه چې یریږي بیا به نه راځم، او زه خو دا غواړم چې ټول عمر دې زه او ته یو، زه خو دا غواړم چې ټول عمر دې زه او ته یو، ته چې د بل څنګ کې اوسېږي بیا به نه راځم، او ما خو نن به درنه زه یو څو ګیلې کوم، ما خو نن به درته زه یو څو ګیلې کوم، ته چې په تش کتو قارېږي بیا به نه راځم، زه نورانشاه خو په دې ټول کلي کې تاله راځم، ته چې په ما بدې ښکارېږي بیا به نه راځم. نو هغه صابر ورسره لګولی دی چې وایي صابر ته به غټه تیږه کېدمه ده که دې 1000 ځله خوږېږي بیا به نو خوږېږي او شرمېږي کې د ځمکې اسمان فرق دی. هغه ورته وایي چې دا مخاطب دی او هغه غیب دا لکه چا
داسې تاغه نه ساغستی یا خو یو ګمنام غوندې سړی یاد کړی دی کنه او هغه خوشالولو لپاره هلکه دغه شعر د دې سره لګي نه بالکل ځکه چې هغه بیل یو دغه دی او د دې بیل بهر طوفان صاحب دا راته لږ ووایه چې ټلویزیون کې ستا کومې مشهورې ډرامې چې هغه کتونکو ټلویزیون کې خو شروع کې ما چرالم ټي وي ته باغ باړې وه بیا یو شرمه ډرامه وه بیا د هغې کې مشهورې خو ډېر دي لکه ستړي مشه ډرامه زمونږ ډېره یو 20 قسطه چلېدلې وه اعظم صاحب لیکلې وه نو هغې کې خو ما سره ډېر کسانو دا زوما او اسماعیل شهیدو لمزیب مجاهدو او قاضي مولا استاد والله دې وبخښي غټه بیبي کنه زما یو ورور جوړ شو محمد رسول وفات شوی دی هغه نیمبولاو کنه امیر خسرو ګلبادیو نو تقریبا دې کې خو بلا کسانو 20 قسطه ډرامه وه په هغې کې کردار زمونږ هغه د دوه ورونو زما هغه مشر وري دغه څه نومي او زما پکې درانې نومي نو زه دا متلونه کوم کنه او هغه ماته ویل چې لکه دوڼې موله کنه نو هغې کې ما هغه کرکټر دغه کړی ډېر مشهور دی نو هغه خو دا لالا خبره مې چې بنګ به لرګی نشي او بادرنګ به خټکې نشي خبرې پته نشته چې لالا به چېرته ډوډۍ بیا خوړلي او که نه به نو دا هغه په دغه اواز باندې هغه د پښتنو د کلچر هغه دوه ورونو دغه او دواړه نه واده کړي که نه نو هغه اوزګاري دا راته ووایي خبره د شعر و شاعرۍ روانه ده که نه داسې څه طنز و مزاح په حواله باندې کې داسې ستاسو څه نو ما خو طنز و مزاح کې خو زه زیات مزاحیه دغه لیکم او زیات کوشش دا کوم چې اصلاح پکې که نه نو اصلاحي طور بعضې وخت کې خو ګپ شپ کې موږ هر څه ووایو خو بهرحال ټي وي یا ریډیو کې یا داسې سټیج باندې بیا موږ څیز وایو چې هغه اصلاحي هغې کې څه سبق همي مقصد پکې نو ما یو نظم دی اړې ګړې د ټول روزګار پکې تالا والا دی اړې ګړې د ټول روزګار پکې تالا والا دی خوشحالشته دی خو قرار پکې تالا والا دی او وړه په 800 ګوتې ټیمګې په 1000 روپۍ شو که داسې حالې تنخوادار پکې تالا والا دی مالک هم تنګ دی کرۍ د مکان غواړي اډوانس که تپوس وکړې کریادار پکې تالا والا دی پلار یې په زوی وکړو تعلیم چې مې په کار شي سبا پلار یې په زوی وکړو تعلیم چې مې په کار شي سبا زوی لاړ لوپر شو بوډا پلار پکې تالا والا دی او د ډاکټر د کلینیک نه بغیر معاینه نه کوي ډاکټر د کلینیک نه بغیر معاینه نه کوي په هسپتال کې پروت بیمار پکې تالا والا دی که نه او وږی څه نه وایي موړ چغې وایي چې ماله راکوي وږی څه نه وایي موړ چغې وایي چې ماله راکوي غټان په جنگ دی خوار ناچار پکې تالا والا دی او نورالشاه نن سبا تمیز د غل او ساز نه کېږي غل دی خوشحاله او ایماندار پکې تالا والا یو بل نظم دی تا ذکر وکړو خوار غریب ته زورور وایي زه مړه خوار غریب ته زورور وایي زه مړه ما لیدلي چې اکثر وایي زه مړه او چې تیارې ته یې خپې وي غځولي دته کور کې خپل ټبر وایي زه مړه او کم یو زوم چې د خپل سخر په کور دی رشي هره ورځ ورته سخر وایي زه مړه او چې راخېږي وایي اجي صاحب ته ځای پرېږدئ چې راخېږي وایي اجي صاحب ته ځای پرېږدئ چې کوزېږي کلینډر وایي زه مړه او الیکشن کې به د خپو باندې پرېوځي الیکشن کې به د خپو باندې پرېوځي چې کامیاب شي بیا ممبر وایي زه مړه او بغیر پیسه چې مریض کلینیک ته ورشي که ډېر خپلې هم ډاکټر وایي زه مړه او غل ډاکو ته کرسۍ راکږي وایي کښېنه سپید پوش ته محرر وایي زه مړه او کم افسر چې شي ریټایر یا بدل شي بیا هم دته خپل نوکر وایي زه مړه او نورانشاه وایي چې ګیله مې یار ته وکم نو اکثر ما ته خپل دلبر وایي زه مړه نو دا مزایي څیزونه ښه یو راته بل ووایه اخره کې تا به پکې رشوت ذکر پکې وایي پردی زړه خوشحالول ساسان نه دي پردی زړه خوشحالول ساسان نه دي او کېناستل او پاڅېدل ساسان نه دي او کرنډۍ چې د دننه کړله کور ته نو بیا د کوره را ایستل ساسان نه دي
چې پردی کور ولوران کې خپل به جوړ کې چې پردی کور ولوران کې خپل به جوړ کې کور د خښتو جوړول آسان نه دي پرسنټیج او کمیشن چې ته نه لري کې بیا موټر کې ګرځېدل آسان نه دي او چپړاسي سره ډومبې چې میلاو نشي چپړاسي سره ډومبې چې میلاو نشي نو د سیب میلاوېدل آسان نه دي چې غټ او درون ټوخې دې کړی نه چې غټ او درون ټوخې دې کړی نه نو سیبانو ټوخېدل آسان نه دي او د سوچو غوړو ته به چې ورنه کې دا دې تعلیم یافته خلکو دپاره ایجوکیشن والو د سوچو غوړو ته به چې ورنه کې امتحان کې پاس کېدل آسان نه دي او چې کاغذ سره کاغذ ملګری نه کې نو کاغذ میز ته رسول آسان نه دي او نوران شاه چې د خپل سره پې تیر نشي نوران شاه چې د خپل سره پې تیر نشي د یار شونډې ښکلول آسان نه دي او بدا یو راته وایه اخري هغه چې نورانشاه د شاعري خو آسان کار دی د یو سر د بل لکۍ راټینګوئ مسلمانه ځان کمر نه غورځوه چې د وس کېږي دوه کسه جنګوه که چابوت له فیصلې له د دوو کسو نو باکې نشته اوښ په بډه پټوه او پام کوه چې زورور باندې ورنشي پام کوه چې زورور باندې ورنشي دا کمزوری غریب هر وخت ډبوه او 1000 روپۍ که چا تاڼې دپاره درکړي نو دا 1500 ته ځان له بیلوه او که منبر شو بیا دې ټول عمر مزي دي لکه شکون پردي اډوکې کړپوه او که درخواست د نوکرۍ د له چا درکو یو 15 کاله یې هسې کړوه او دا سیاست او لیډري څه ګران کار نه دی سیاست او لیډري څه ګران کار نه دی بس یو غر اخله په بل غر یې غورځوه او نوران شاه د شاعري مسان کار دی د یو سر د بل لکۍ راټینګوه ډېره زیاته مننه قدرمنو دا ښاغلی نورانشاه طوفان د ټلویزیون ریډیو سټیج یو نوموړی فنکار او ښایسته شاعر تاسو به یقینا چې خبرې ترې اورېدلي ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه ډېره تاسو مننه ډېره